د نن ورځې تازه او مهم خبر پښتون پولیسو ته د امتحان وخت دی، د ظالم خوا پرېږدئ او مظلومو پښتنو سره ودرېږئ. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو جزئیات را سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پښتون قومي عدالت جرګې د جوړېدو او پر سوله ییزو ګډونوالو یې د پولیسو له لورې پرلهپسې بریدونو په تړاو د څلورو صوبو حکومتونو او پولیسو ته په یو پرانیستي لیکل کې له هغوی غوښتي چې د ظالم خوا پرېږدي او د مظلومو پښتنو په طرف ودرېږي او د امن غږ ورسره بدرګه کړي. په دې لیک کې ټینګار شوی چې جرګه د پښتنو یو مثبت دستور، رسم او رواج دی او په ګډه ستونزو ته د حل یو معقوله لاره چې د قومي او قبایلي مشرانو، علماء کرامو او بېلابېلو مسلکونو 10,000 استازي به پکې برخه واخلي او له امنیت ټینګښت نیولې بیا تر لګښت او فیصلو پورې ټول پکې به په ګډه کیږي. دا د یو تنظیم، یو بیرغ او یوې ډلې غونډه ده، نه بلکې د ټولو پښتنو د هر قشر او لوري جرګه ده او ټول پکې برابر شریک او مسؤلیت پورته کوي. ستاسو درېدل به هم د ټولو مقابل کې د درېدو په معنا وي. په لیک کې په پرله پولیسو غږ شوی چې د نیابتي او ډالري جګړو د دوام لپاره پرلهپسې د جرګې د ناکامولو هڅې کیږي ترڅو امن مات او جګړه دوام وکړي. خو هیله ده تاسو د دغه ناوړه هدف برخه ونه ګرځئ. ډاډ ورکوو چې له دې جرګې وروسته به په پښتون وطن کې نیابتي جګړې ته هیڅ ډول ګنجایش پاتې نشي. ښاغلي پښتين له پولیسو غوښتي که ډیر مجبوریتونه لرئ او د خپل معاش په خاطر له هغوی سره یاست ووسئ، خو د فزیکي برخورد لپاره زموږ مخې ته مه راځئ. موږ پښتانه عوام خلک کله هم له تاسو ګیله نه کوو او نه به یې درته یاد کړو. موږ پوهیږو چې د جرګې د منظمینو پر وړاندې دغه اقدامات پولیس د خپلو صوبایي حکومتونو په امر کوي. موږ له پولیسو سره څه عرض نه لرو او نه په راتلونکي کې د غرض لرلو خواهش لرو. موږ د پولیسو مجبوریتونه درک کوو، خو موږ ټول پښتانه له دغو پولیسو غوښتنه کوو چې یوازې یو ځل له دغو کارونو ډډه وکړئ او پاتې ټول عمر موږ تاسو ته په ازادۍ او عزت د ژوند کولو ضمانت درکوو. موږ په تفصیل تاسو ته وایو چې د پښتنو دغه جرګه د هر امن، خوښي او انسان په ګټه ده. که تاسو د امن غوښتلو دغه غږ مخه نیسئ، سبا چې له پښتنو ځوانانو سره څه کیږي مسؤل یې تاسو یاست. پرېکړه ستاسو په لاس کې ده، ظالم سره درېږئ او که مظلومو پښتنو سره. ګران دوستانو، دا و د نن شم شوي ویډیو. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.